د پوهاوي درنو اوریدونکو وخت مو په خیر. اوس مهال که د نړۍ ژورنالیستیک متنونه وګورو، په ځانګړې توګه انګلیسي ژورنالیزم، نه یوازې دا چې معلوماتي رسالت پکې کره او دقیق وي، بلکې ترڅنګ پکې د هغې ژبې د غني کېدو هڅې هم ګورو. د ژورنالیستیک متن له لارې یوه ژبه څنګه غني کېدای شي، تر کومې کچې باید هڅې ورته وشي، او داسې نور موضوعات شته چې د پوهاوي د پاډکاسټونو لړۍ په دې بحث کې به د پوهنتون استاد ګلرحمان رحماني راته پرې وغږیږي. رحماني صاحب سلام، وخت مو په خیر. په پیل کې که د ژورنالیستیک متن په اړه یو څه راته وغږیږئ او ترڅنګ یې د پښتو ژورنالیستیک متن اوسنی وضعیت هم وارزوئ. ډیره زیاته مننه صالح صاحب. زه هم په خپل وار د پوهاوي ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او خوشحاله یم چې یو ځل بیا له تاسو سره یم. ډیره ښه پوښتنه ده. کله چې موږ د ژورنالیستیک متن خبره کوو، په حقیقت کې یو دغسې متن دی چې ماتن یا د متن تولیدونکی مسؤلیت نه اخلي، یا تر ډیره کله چې موږ وایو چې ژورنالیست بې طرفه وي او دی چې څه راخلي په حقیقت کې د ده خبرې نه دي، بلکې د هغه د سرچینو او بېلابېلو اړخونو خبرې دي، یوازې دی پیوندونکی دی. نو په دې صورت کې دغسې با مسؤلیته متن نه دی. او بل خواته که وګورو، همدغه متن د لوستونکي د باور وړ ګرځي، یا تر ډیره پورې دی هڅه کوي چې د ژورنالیستیک متن له لارې خپل ټول مخاطبین د رسنیو په نوعیت ته په پام سره په بېلابېلو اړخونو کې له پیښو او حادثو څخه خبر کړي، او یا که تحقیقي ژورنالیزم ته ځو، د پټو اړخونو په راسپړلو سره هغه له نوو کیسو سره آشنا کړي. نو په دې اساس دا متن باید لږ د خوږلت خواته لاړ شي، یا لږ تر لږه پورې د لوستونکي د قناعت ترڅنګ د هغه له ژبې سره د چلند آشنایي هم رامنځته کړي. ځکه دا متنونه چې کله بیا راډیو ته اوړي، ټلویزیون ته اوړي، انځوریز کیږي، په هر اړخ کې نو لږ تر لږه د لوستونکي وضعیت او د هغه درک هم ورسره بدلیږي. نو ځکه په یو لحاظ ویلی شو چې دا یو ډول سخت او جنجالي متن هم دی، او هغه څوک چې دا متن تولیدوي، لکه مخکې مې چې ویل، اړتیا لیدل کیږي چې لږ تر لږه د ژبې سره چلند د ژورنالیستیکې وسیلې د نوعیت په بدلون سره بیا وتوږي، روان یې کړي، صیقل یې کړي، او دغسې متن تولید کړي چې د پخوا په څېر یوازې د نن خبره نشي، سبا ته سند هم وګرځېدلی شي، او یو بل د ژورنالیزم د لارې زده کوونکی یا مینوال یو څه روزنیزه اخذ هم ورنه وکړي، او که په راتلونکي کې دا متن تولیدوي، د هغه دپاره یو لارښود هم شي. یعنی په لنډ ډول که وایم، دغسې یو متن نه وي چې یوازې هغه ځای ورباندې ډک شي، یا د راډیو یوه خبري برخه ورباندې ډکه شي، یا د ورځپاڼې یا د کالم هغه ځانګړې برخه ورباندې ډکه شي، بلکې تر ډیره پورې د سند په توګه هم وګرځي، او د هغه وخت کولی شو چې دقیق وي، کره وي او مستند وي. او تر ډیره چې د اوسنیو متنو ارزونه ده، له بده مرغه ځینې ستونزې پکې موجودې دي. شاید وروسته هم ورته اشاره وکړو، ځکه چې اوس مهال له ژورنالیستانو پرته، یا د ژورنالیزم پوهنځي له فارغینو پرته، د ادبیاتو فارغین هم په دې برخه کې کار کوي، حتی ډاکټران او انجینران هم په دې برخه کې کار کوي. یو شمېر ارواپوهان هم پیژنم چې د خبریالۍ په برخه کې کار کوي. که څه هم هغه د ژورنالیزم اصول او معیارونه به له شک پرته چې ورته معلوم وي او کار به ورباندې کولی شي، اما تر کومه چې د ژورنالیستیک متن خبره ده، یا د مسلکي متن د تولید خبره ده، هیڅ امکان نه لري چې د خپل چاپېریال او مسلک له زاویې څخه به راوځي او یو معیاري او د ټولو لپاره د پوهاوي وړ متن به تولید کړی شي. حتی په یوه رسنۍ کې هم
د ایډیټرانو د متن سبکونه د خبریالانو ژبه بدلون مومي. ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغه متني یووالی یا متني پالیسي په خپلو متنونو باندې تطبیق کړي، ځکه د کاري حجم له مخې یا د پیښو د تعدد یا زیاتوالي له مخې کله کله دغه متني سبکونه پکې ماتیږي، لوړ او ژور کیږي یا تر ډیره پورې یو واحد مخاطب او لوستونکی په پام کې نه نیسي. ډیره مننه رحماني صاحب. آیا د ژبې رواني، مسلکي معیارونو او د محتوا ژوروالی د پخوا په پرتله ښه شوی که لا یې هم کمزوری وینئ؟ ډیره زیاته مننه. دا هم ډیره پر ځای پوښتنه ده. مسلکي معیارونه او د محتوا ژوروالی د پخوا په اندازه یو څه ښه شوی دی. دلیل دا دی چې اوس تقریبا د افغانستان په هر پوهنتون کې د ژورنالیزم یو پوهنځی شته دی. د رادیو تلویزیون څانګه لري، همدغسې د ورځپاڼې یا د مطبوعاتو څانګه لري. حال دا چې پخوا یوازې کابل پوهنتون و. دا یوه ځانګړنه ده. او بل د هېواده بهر هم لکه څنګه چې په نورو برخو کې موږ او تاسې اوس بورسي لرو، د نیکه مرغه د ژورنالیزم په برخه کې هم د ماسټرۍ او د دوکتورا په کچه تحصیلات روان دي په چین کې، په هند کې، په ایران کې، په پاکستان کې، چې دا هم یوه نړیواله تجربه ده. د دې ترڅنګ د ژورنالیزم په برخه کې ګڼ کتابونه هم وژباړل شول چې په دې برخه کې د مسلکي معیارونو لوړتیا یو څه تثبیت شوه. همدغسې د محتوا ژوروالی چې تر ډیره پورې په تحقیقي ژورنالیزم کې یا په اوسني څیړنیز ژورنالیزم کې مطرح کیږي، دا هم یو مثبت ټکی دی. یعنې په ټوله کې زه د دې برخې د یوه ښکېل په توګه راضي یم. اما بیا هم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، ستونزې هم موجودې دي. ستونزه دا ده چې غیر مسلکي کسان هم د شوق له مخې، د علاقې له مخې، او یا که ووایم باید راسره ویمنئ د شهرت له مخې دې برخې ته راغلي، یا خصوصا په خصوصي سکتور کې د رسنیو د تمویلونکو یا د امتیاز د خاوندانو سره د اړیکو له مخې هم کسان په دې برخه کې ګمارل شوي دي. نو دلته طبیعي ده چې له یوې مخې به بیا مسلکي معیارونه تر پښو لاندې کیږي، او له بلې خوا به د محتوا ژوروالی ستاسو په اصطلاح دا هم سرسري وي او هغه ژورتیا به ونه لري. رحماني صاحب، سیاسي، ټولنیز او امنیتي شرایط د پښتو ژورنالیستیک لیکنو پر محتوا او ژبه څومره اغیز لري؟ آیا دا شرایط ژورنالیستان محدودوي او که هغوی لا نوښت اړ باسي؟ ډیره زیاته مننه. سیاسي، ټولنیز او امنیتي شرایط که له یوې خوا له شک پرته چې ستونزې ایجادوي، خو ولې په بله برخه کې بیا ژورنالیستانو ته ځینې فرصتونه هم لري یا ځینې چانسونه هم لري تر څو د پیښو سره د چلند په برخه کې هغه د ژبې مسؤلیت هم حس کړي او تر ډیره پورې په ژورنالیستیکو لیکنو کې محتوا ته پام وکړي او د ژبې اغیزمنتیا ته پام وکړي. مثلا یوه پیښه ده، ګڼې رسنۍ کوي، د نوعیت له مخې هم تلویزیون، هم رادیو، هم آنلاین، او هم اوس خو د سوشل میډیا خواله شبکې رامنځته شوې، دا ټول یې کور کوي. نو مخاطبین هغه رسنۍ لولي یا هغه خبر لولي چې یو خو یې محتوا غني وي او بل یې هغه د ژبې مهارت هم داسې یو څه چې لوستونکي ته یې مارکیټینګ کړی وي. نو ځکه په اوسنیو پښتو ژورنالیستیکي لیکنو کې تر ډیره پورې ایډیټران او خبریالان یا د رسنیو عمومي مسؤلین هڅه کوي تر څو د خپلو خبري موادو ژبه دومره صیقل او نرمه او یا هم کله کله جالبه کړي چې تر څو لوستونکی د دوی خبر ولولي، یا تر ډیره پورې هغه خبري ټولګي چې دوی خپروي تر نورو د لوستونکي لپاره د توجه وړ شي او یو امتیاز ولري. له بل اړخه له شک پرته چې کله کله ژورنالیستان په دغسې چارو کې محدودیږي هم، ځکه د رسنیو خپل هغه مسلکي پالیسي او بیا کله کله خپله د حاکمو نظامونو نشراتي پالیسي هم په دې کې
اغیز لري. یا همدغسې د دغه برخه د څار کمیسیونونه یا د سرغړونو کمیسیونونه له شک پرته چې ځینې ملاحظات لري چې په دې برخه کې موږ او تاسې د ملي ګټو یا تر ډیره پورې د هیوادنیو ګټو اړتیا ډیره په پام کې نیسو. پخوا له بده مرغه یو اصل داسې مشهور و چې ژورنالیست باید په هر حالت کې بېطرفه وي، یعنی که چیرته د ده هیواد ته سپکاوی کیږي، ارزښتونو ته سپکاوی کیږي، حتی دین ته سپکاوی کیږي، نو معنا دا چې دی باید په دې کې مستقیما مداخله ونه کړي، بلکې نور راوپاروي او د هغوی په نظریاتو بیا دی خپل خبري مواد چمتو کړي. خو نه، اصل خبره دا وه چې که تاسو په اروپا او په امریکا کې وګورئ، خپله دا معیارونه اروپایي او امریکایي ژورنالیستانو یا تر ډیره پورې نړیوالو رسنیو تر پښو لاندې کړل. تاسو که د غزې په ناورین کې وګورئ، د الجزیرې په ګډون د ګڼو رسنیو خبریالان د هغو ځواکونو یا د هغو اړخونو لخوا ووژل شول چې دوی د ژورنالیزم د ژورنالیستیکي لیکنو او محتوا پر معیارونو باندې کلونه کار کړی و او دوی ژورنالیستان محدود کړل چې هغه څه ریپورټ نه کړي چې دوی پکې رسوا کیږي. نو په دې اساس باندې ټولنیز، سیاسي او امنیتي شرایط له شک پرته چې رسنۍ او خبریالان محدودوي، ولې دا یوه ننګونه هم لري ترڅو خبریالان د خپل ملت د خپلو ارزښتونو د ساتنې لپاره هم په جدیت سره کار وکړي او هغه رسنۍ وپېژني چې موخه یوازې تخریب وي. تاسو په د وروستیو کې ګورئ چې د افغانستان په تړاو باندې ډېر ځینې دغسې راپورونه او خبرونه خپریږي چې هیڅ حقیقت نه لري او یو عام لوستونکی هم دا تشخیصولی شي چې ګنې دغه رسنۍ ته په اصطلاح پروژه ورکړل شوې ده یا د تخریب هڅه ورکړل شوې ده یا یو اړخیزې خپرونې لري چې دا له ډېر عام لوستونکي څخه هم نه وي پټ شوي. نو دا ښه خبره ده. کله کله په بدو شرایطو کې یو څوک هغه خپلې دښمنې او ملاتړې رسنۍ په ښه ډول پیژندلی شي. رحماني صاحب، یوه بله مهمه ټولنیزو شبکو او ډیجیټلي رسنیو د پښتو ژورنالیستیک متن پر کیفیت څه اغیز کړی؟ هو، له شک پرته چې ډیجیټلي رسنیو په ټوله نړۍ کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو بدلون راوستلی دی. په ځانګړي ډول دا بدلون د سوشل میډیا یا خواله شبکو او بیا هم د مصنوعي هوش په راتګ سره بیخي په جدیت سره بدلون کړی دی. په دې معنی چې اوس تر ډیره پورې رسنۍ د لوستنې پر ځای پر مشاهده یا په سترګو باندې تمرکز کوي. تاسو که اوس وګورئ، په اوس زمانه کې ګرافیک ډیزاین څخه کار اخیستل کیږي په لوړه کچه. همدغسې ډیټا ژورنالیزم رامنځته شوی دی چې متن بیخي پکې ورک دی، اما ارقام پکې ذکر کیږي، همدغسې ګرافونه پکې ذکر کیږي او د فنټ له لحاظه که تاسو پخوا لیدل یوازې یو ساده فنټ په کارېدلو، اما اوس چې تاسو وګورئ په رسنیو کې حتی هغه مصنوعي پیښې ورته جوړیږي، انځورونه جوړیږي، حتی مصنوعي هوش په راتګ سره یا د ځیرک هوش په راتګ سره خو بیخي ځینې دغسې تصویرونه، ژباړې او ژبې او لهجې اوړي چې کله کله یو څوک ورباندې د رښتیني ګمان کوي چې دا له شک پرته یو لوی ډیجیټلي انقلاب دی. پخواني تاریخي عکسونه او ځایونه، پیښې یا تر ډیره پورې خبریالانو ته د هغوی بیکګراونډونه د مصنوعي هوش په مرسته ډیر په اسانه پیدا کیږي. نو ځکه اوس دغه لیدنیزه ساحه دا ډیره څرګنده شوې ده او جوته شوې ده او تر ډیره پورې پر مشاهده باندې تمرکز کیږي. نو ځکه ویلی شو چې ډیجیټلي اوسنۍ رسنۍ هم د وسایلو په پرمختګ او پیشرفت سره او هم د انټرنیټ په مرسته خبري موادو ته د لوستونکي د لاسرسي په برخه کې ډیر څه شوي دي. اما کیفیت ته بیا هم له بده مرغه چې یو څه کار نه دی شوی په دې چې له بل اړخه دغه پرمختګ یا انقلاب ژورنالیستان هم په ساده اصطلاح یو څه تیارخواره مخته کړل یا یې ټمبل وروزل یا تر ډیره پورې هغه د تحقیق حس او د خوارۍ حس لکه پخوا به چې خبریالانو ګاله یا به رسنیو ځان ته زحمت ورکوه، اوس له بده مرغه چې یو څه کمزوری شوی دی. خیر یوسف رحماني صاحب، په پای کې که راته ووایاست چې د پښتو ژورنالیستیک متن د پیاوړتیا لپاره کوم عملي ګامونه اړین دي؟ دا هم ډیره ښه پوښتنه ده.
زما یوازینی وړاندیز دا دی چې نور باید ژورنالیزم د تخصص خواته لاړ شي. تر ډیره پورې د عادي پیښو د کور کولو یا د پوښښ لپاره چې مثلا خدای مکه چاودنه وشوه، دا شی افتتاح شول، دا ډول مرسته وشوه، دا کار اوس تر ډیره پورې د سوشل میډیا یا د خواله شبکو عادي کارکوونکو ته پاتې دی. اوس چې څه پیښه کیږي د یوې رسنۍ وړاندې یو څوک په فیسبوک او په ایکس کې دا لیکي نشروي، نو دلته د رسنیو مسؤلیت دا دی چې تحقیقي ژورنالیزم ته کار وکړي، په څېړنیزو موضوعاتو باندې کار وکړي. او بله مهمه خبره دا ده چې ژورنالیزم نور د تخصص خواته لاړ شي. موږ باید اقتصادي ژورنالیزم، اقتصادي ژورنالیستان ولرو، ورزشي چې اوس ناڅه را پیدا شوي شته دي، امنیتي ولرو، سیاسي ولرو، ډیپلوماټیکه برخه کې متخصصین ولرو، کارپوهان. نو دا تخصص مونږ کولی شو چې په اوس وخت کې په ښه ډول تطبیق کړو، ځکه زمونږ د عامو لوستونکو توقع هم دا ده، او که دا کار ونه کړو خپله د ژورنالیزم حیثیت تر سوال لاندې راځي. بله خبره د ژبې ده. ژورنالیستیک متن لکه مخکې مې چې ویل وچه کلکه خبره ده، د حقیقت لټون دی، ادبیات نه دي، لنډې کیسې نه دي، یا تر ډیره پورې جعلي انځورونه یا لفظي انځورونه نه دي، اما د خوږلت لپاره ځینې کلمې پکې کارولی شو. نو ښه به چې د ژبې برخې ته هم ډیره زیاته توجه وشي. بل د رسنۍ د نوعیت پیژندل دي. یو ژورنالیست چې ټول عمر یو ورځپاڼه کې کار کړی، کله چې راډیو ته راځي باید د ورځپاڼې تکتیکونه هیر کړي، هماغسې چې په راډیو کې پاتې کېږي، بیا که ټلویزیون ته ځي د ټلویزیون متن بیا دا نه دی. همدغسې که سایټ او نور آنلاین برخو ته گزارش لیکي، یا همغه خبرونه چې د راډیو ته جوړ کړي ټلویزیون کې نشروي، یا د ټلویزیون متن بیا په راډیو کې وایي ورځپاڼې ته اچوي، له شک پرته چې دلته ګډوله پکې رامنځته کېږي. نو ښه دا ده چې ژورنالیستان دغه د رسنیو نوعیت هم درک کړي. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د اقتصادي اړخ ته یا د بازار موندنې په اړخ کې هم رسنۍ له دغسې ژبې څخه کار واخلي چې خلق قانع شي چې دا د یوه ملي نهاد یا خبر رسونکي نهاد یا بنسټ په توګه هغه تقویه کړي یا پیاوړي کړي. ځکه تر څو چې یوه رسنۍ پر مالي لحاظ پر ځان بسیا نه وي، د پروژو په اساس خپرونې کوي، یا د خپل بنسټګر یا د امتیاز خاوند څخه پیسې ترلاسه کوي، بیا طبیعي ده چې ځینې فرمایشونه به هم وړاندې کوي، او بیا په ژبه او د لهجو په برخه کې او د کلمو په برخه کې هم کله کله دغه اغیز جوت وي. ډیره زیاته مننه د پوهنتون استاد ګلرحمان رحماني صاحب چې د پوهاوي میډیا د پادکاسټونو په دې مهمه موضوع را سره بحث وکړ. د پوهاوي درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. تر بیا چې زه اسمت صالح تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی بخښونکي خدای مو سپارم. ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم.